ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. ما سره په خوا کې حمید جان خمدر صاحب ناست دی او بل طرف ته راسره شهید الله شاهي صاحب ناست دی. نو ګرانو کتونکو مینوالو زړه مې غواړي چې نن یو خپل غزل تاسو سره شریک کړم. شهید الله صاحب تاسو څنګه خوښه ده؟ ډېره م خوښه ده. ولې نه ډېره ښه حمید جان صاحب ډېره مزه وکړي. نو غزل دی شاهد صاحب ارشاد وای ما ویل کتا پیرا واه ما ویل کتا پیرا ډېر ښه یار دواړو ویل رښتیا پیرا ډېر ښه ما ویل کتا پیرا دواړو ویل رښتیا پیرا او سر که مې غوسېږي هم سر که مې غوسېږي هم وایم صفا پیرا سر که مې غوسېږي هم وایم صفا پیرا او خدای گو شاهد صاحب شعر دی خدای گو لاس مې نه ورځي خدای گو لاس مې نه ورځي وجنې که څوک ما پیرا او ټول غمونه هیر مې کړي ټول غمونه هیر مې کړي ستا د خولې خندا پیرا. او بل شعر دی پکې خمدر صاحب ته پتن کې روح مې یې ته پتن کې روح مې یې زه دې یم سا پیرا. او سترګې چې راواړوي سترګې چې راواړوي ما ولي رسا پیرا. سترګې چې راواړوي ما ولي رسا پیرا او کینه د مور خپو ته لږ شاهد صاحب کینه د مور خپو ته لږ واخله ترې دعا پیرا. کینه د مور خپو ته لږ واخله ترې دعا پیرا. او څوک چې ګرځي شر پسې څوک چې ګرځي شر پسې دوی دې شي تبا پیرا. څوک چې ګرځي شر پسې دوی دې شي تبا پیرا. او دې تورو تیارو پسې دې تورو تیارو پسې وینم رڼا پیرا. او ډېر ښه شعر دې وویلو ډېر ښه شعر دې وویلو ووایه دا بیا پیرا. ډېر ښه شعر دې وویلو ووایه دا بیا پیرا. او اخري مقطع شایسته چې لار د نجا پر نشي لار د نجا پر نشي داسې بې نوا پیرا. ما ویل یا تا پیرا دواړو ویل رښتیا پیرا. ګرانو کتونکو مینوالو دا زما اوه غزل چې تاسو سره مې شریک امید د لوی الله نه لرم چې ستاسو به خوښ شوي او ستاسو نه په آخر کې اجازه تخلم په لوی الله سپارم د الله په امان.